په لغمان کې د عملي ژورنالیزم یو میاشتنی ښوونیز ورکشاپ پیل شو. لغمان کې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي اتحادیې لخوا د اطلاعاتو کلتور او پوهنتون ریاستونو سره په ګډ تفاهم د لغمان پوهنتون د ژورنالیزم څانګې د وروستي کال 14 تنو زده کړیالانو ته د عملي ژورنالیزم تر سرلیک لاندې یو میاشتنی ښوونیز ورکشاپ پیل شو. د ورکشاپ د پیل په مراسمو کې د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو امر او د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې ولایتي مسؤل د لغمان پوهنتون علمي مرستیال، د ادبیاتو بشري علومو پوهنځي رئیس، د انجینري پوهنځي رئیس، د ژورنالیزم څانګې امر، د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې د ولایتي دفتر مرستیال، د زیار راډیو مسؤل او یو شمېر محصلینو ګډون کړی و. په پیل کې د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو امر عتیق الله قریشي په خپلو خبرو کې د ژورنالیستانو ملي اتحادیې له مسؤلینو څخه مننه وکړه چې د ژورنالیستانو لپاره یې د لنډمهاله ښوونیزو ورکشاپونو ترڅنګ دا ځل د لغمان پوهنتون د ژورنالیزم څانګې محصلینو لپاره یې هم دغه ښوونیز ورکشاپ په لار واچوه. نوموړي د لغمان پوهنتون له مسؤلینو او استادانو څخه مننه وکړه چې د یاد ورکشاپ لپاره یې پوره همکاري وکړه. ښاغلي قریشي د ورکشاپ ګډونوالو څخه وغوښتل چې له دغه فرصت څخه پوره ګټه پورته کړي او ډیر څه زده کړي څو د عملي کار په جریان کې له ستونزو سره مخ نه شي. وروسته د لغمان پوهنتون علمي مرستیال پوهنمل ډاکټر عبدالوکیل بارګزي، د ادبیاتو بشري علومو د پوهنځي رئیس پوهنمل سردار ولی او د ژورنالیزم څانګې امر استاد عبدالمنان څاپي په وار سره خبرې وکړي. دوی په خپلو خبرو کې د ژورنالیزم او رسنیو په ارزښت او اهمیت مفصلي خبرې وکړي او د اتحادیې او اطلاعاتو فرهنګ ریاست څخه یې مننه وکړه او خوښي یې وښوده چې د لغمان پوهنتون د ژورنالیزم څانګې محصلینو لپاره یې دغه ښوونیز یو میاشتنی پروګرام برابر کړی دی. دوی د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړ او ویې غوښتل چې داسې پروګرامونه باید نور هم برابر شي څو محصلین تر بل هر وخته ښه وروزل شي. دغه ورکشاپ چې یو میاشت دوام کوي محصلینو ته د عملي ژورنالیزم په لارو چارو ترڅنګ د ژورنالیزم په هر اړخیزو مسایلو به پکې تدریس وشي.